عايزمستي په دې یوه خبره سر خلاصېږي. په دنیا کې و هر چاته الله رب العزت عارضي خوشحالي ورکړې ده. په دنیا کې و هر چاته خوشحالي عارضي ده، یقیني نه ده. یوه خوشحالي په دنیا کې شته چې هغه یقیني ده، هغه د قیامت پر ورځ هم ده. هغه یو ایمان دی. بس د ایمان څخه په اخوا بل هېڅ یو شی چې دی هغه چې دی هغه ابدي نه دی، همیشه نه، هغه عارضي. لکه پیغمبر صلی مبارک راواخله، پیغمبر صلی ژوند چې دی هغه درش په تکالو، پیغمبر صلی دنیا سولاړي ټول صحابه کرام راواخله، مور راواخله، پلار راواخله، ورور راواخله، خور راواخله، زوی راواخله، خپل ځان راواخله. د نن سل کاله مخکې زما استاد وجود نه مو نشان نور روان، سل کاله بعد هم یو شی نه صحیح سلو. اوس چې تا ته الله رب العزت زوی درکړي، زوی دې غټ سو ځوان سو ماشاءالله، کوزده دې ور وکړه، واده ورکړې. دا ته چې اوس واده ورکړې، دا په واده کې ستا ډول والا راوستلی دی. دا ډول یوازې ستا ضرورت دی که ستا د همسایګانو هم ضرورت دی؟ که یوازې ستا ضرورت دی نو بیا دا څنګه همسایګان دې ولې چنتن کړي دي؟ ته به مست یې، ته به لیونی یې، ته به روپۍ پر سر اخیستی یې چې ډول دې راوستلی دی، نو ټیک د صحیح ده، ته به در سره ویښ یې. دا ستا همسایګانو کې سپین ږیری هم ستا، سپین سرې هم ستا، ناجوړه هم ستا، مسافر هم ستا، نو ته چې دا ډول وایې د هغو به څه حال یې؟ دا ولې؟ دا تا چې ټوله شپه دا ډیک لګولی دی په زوره زوره، دا همسایه چې دا ستا د وجې پر اړخ راواوړي او بیا در خوله ووځي، خو خوب ورتلی، خو تا ته خوب راپورته کړي، ستا څه فکر دغه به ته بچاو کې؟ دا ته بچاولی سې؟ یا نو چې نه سې بچاولی بیا ولې کوې؟ بیا ولې دغه ظلم چې دی هغه کوې؟ که دا د نور خلکو زامن مري، ستا هغه ژوندی پر دواړو سترګو په سل ورځې دا ډول مه بندوه. که تم اسپتال لري، تم تاڼه لري، تم جیل لري، تم ناجوړي لري، ته هم د جهان پریشانی لري، بیا تا ته څه در پیښه ده؟ اشه بیا چې ته رالې دغه واده ماده وسو، دا د دې ټکانو څه ضرورت شته؟ ته ورته پیرنګون دا پیرون دا ضربې دا د دې څه ضرورت؟ دا چیش دی؟ ته ته چیش دپاره کوې؟ یعنې ته ولې داسې کوې چې الله ستا کور د خندا در ډک کوي؟ یوه ته راولاړ سې پیرنګونه کوې ضربې کوې، دا ګولۍ ولاړه سې د بل چا په کور کې ولویږي، پر چا ولګېدله، هغه ټول کور په ژړا سو. تا و الله رب العزت د خندا په بدله کې دا ورکړله؟ د خندا په بدله کې تا و الله ته دغه شی ورکړي، الله ته وخندولې، ته راولاړ شوې د الله مخلوق دې وژړوئ، نو خو بیا وار ستا دی، نو خو بیا به تا وژړوي. تا ولې دغه چم چې دی هغه وکړئ؟ په دا شلدره کې یو کوچنیان لوړ بیده ولو پر چت باندې، سهار هغه یو کوچنی نه راپورته کوي، ټیک دی کوچنی دی، بیده دی بیده دی، چې ناوخته سو هلکه ورسه وګوره دا کوچنی ولې نه راپورته کوي؟ چې ورغلی په سر کې ګولۍ لګېدلې، دا بالښت یې لا په وینو سور د وینو ډک ونه، بس راپورته کوي، بس دا یې جنازه و کفن سو. اشه چې تا ته الله رب العزت خوشحالي درکړه، د الله رب العزت د خوشحالۍ بدله تا دغه ورکړله. الله خو فرمایي و زه زړه غواړم چې هغه شاکر یې، زه ژبه غواړم چې هغه ذاکر یې. تا څنګه چم وکړئ؟ دا دې ولې وکړه؟ نو خو سبا بیا د بل چا په کور کې واده د هغه رقم زوی به تا ته په خوارۍ درکړم، په تاویزو، په ډاکټرانو، په پیرانو باندې د 8 کالو د 9 کالو بس پر چت په بیدې، بیا به هغه ټکان کوي، ستا د زوی په سر کې به ګولۍ ولګېږي. په هغه ورځ ته څه وایې؟ چې په هغه ورځ ته څه وایې؟ په دا نن ورځ باندې هم هغه خبره وکړه. ولې ناجایزه کوې؟ ارشد زموږ ته دا ګلستان او ابلا خان او دا علاقې راودي ځان ته قبایل وایي، صحیح سلو. دغه چې بیا کله د دې ودونې داسې کلان دا غټه غټه اصله دا د چیش کې، دا د خپل تربور په دې باندې خوږوي، د خپل تربور چې زموږ کره واده دی، زموږ کره شادي ده. نو دا ستا کره چې واده دی، دا د واده دا واده ستا څه فکر دی؟ خدای پاک په زامن درکړه بیا نه کې در چې یو وارې دې پر کور دا غږ سي چې دا ښځه بچا نسي راوړلی یا سړی چې دی، نو ځه بیا در هغه خانه په له کور پې خرڅوي. ولې ناجایزه کوې؟ خو د هغه خلک وایي چې دا واده دی خدای پاک در سپېره کړي، خدای پاک دا واده دا شادي ستې نه در شادي کړي، خدای دې په غم در بدله کړي. بیا په لسمه ورځ ښځه هم د بل چا سره غورځېدلې ده، په لسمه ورځ ښځه طلاقه سوې ده، په لسمه ورځ ښځه چې د هغه معلومه سوې ده چې دا د بل چا سره خبرې وې، بیا چیشن جوړ شي، بیا بدیم جنې جوړې شي، پریشانۍ هم جنې جوړې شي، ټولې دا ولې دا تا د بل چا کور خرابوي، الله ستا کور در خراب کړي. لیونی مه کېږي، صحیح سلو. ټیک د صحیح د پښتانه دي خو دا ټکان هم پر نیک پال نیولې دی، دیوال دی، دیواله ته ودرې 3 ټکان وکړه، هغه ستا پلرونه به خبر سي چا د ذکر یما د ښځه راوړله. دا دونه جهان چې ته ټکان کوې دا څه معنا لري؟ چا در ښوولې دي؟ ما یوه خبره درته وکړه، په دا یوه خبره سر خلاص کړي. الله وایي ما ته وخندولې، ته راولاړ شوې د بل کور دې وژړوئ، ما ستا کور لره یو فرد زیات راوړي، تا د بل چا د کور یو فرد ور کم کوي.
صحیح سلو اوس خو تم نه چې دغه وایي الله ما ته زوی راکړه نو چې زه تا ته زوی درکړم نو زوی خو ما بل ته مړ کړی و هغه زوی څه شو د هغه زوی تا ور وواژه یا ور مړ دي کوي نو خو تا ته به هم زوی درکړم ستا هغه بل څوک در مړ کړي بیا ته څه چم کوې اوس دا خبره بده بولې که ستا په کور کې ګولۍ ولګېدله دا خبره بده بولې که ستا زوی چا در مړ کړي خدا نه خواسته یو اندي ګولۍ هغه مړه ګولۍ چې د هغه راله او د بل په کور کې چې کوي هغه بیا څنګه کیسه یو سړی ورځ ته ویل مولوي صاحب ما ټکان مکان مه کوئ مولوي صاحب موږ د مریاباد خوا ته ټکان کوو نو ما مریاباد کې ولې خنجران اوسېږي انسانان نه دي نو ولې کوې نو ته خلک دا رقم وژنې ته د ابوبکر صدیق زړه په دې خبرو خوشحاله کوې صحیح سلو دا مه کوئ د چا کور مور خرابوه الله یو نعمت درکوي د دې نعمت شکر ادا کړه که دې نه کوې ادا د هغه نعمت بیرته درڅه اخلي خامخا بیا درڅه اخلي قطعا دا مه کوئ عزیزانو د چا کورونه مور خرابوئ په دې والله که آباد شي په دې والله که شاد شوې شتا وروره پیرون نه دي ضربې د نارې څه کیسه ده یاره خو د هغه ته یې د هغه زوم دی د هغه ناوې د سبا به د دوه روپۍ و پیر ته ناست یاست چې زه زوی نه لرم زما زوی نه کېږي پیرانان یې نه شي چپه کېږي پر سر یې چکر راځي دا عاشق د هغه د دوه روپۍ پیر دی ته ورته ناست یې هلته دې ضربې دی کولې تا چې ول د افغانستان څخه د انګریزان وایستل ولې ظلم کوي ولې ناجایزه کوي تا دا خبره چا درښولې ته به دا نه خبر چې الله په دې ناراضه کېږي چې سړی را ولاړ شي سپی نه دی سپی نه حق ولې الله پښتنجه کې ول دی وویشت نو ته چې دونه د خلکو کورونه دونه پریشانۍ دونه ټکان ولی الله فرمایي ما وخندولې او تا څوک ما ته وخندولې تا زما مخلوق را وژړوئ نو تا هم نه پرېږدم سبا د بل همسایګانو کره واده دی بیا په هغو هم دغونه ټکان کوم ضربې کوم ستا د کور ستا په کور کې بیا ژړا دله راولم صحیح سلو د خدای سره خو نه هېڅوک نشي معلومولی نو لحاظه سړی به داسې کوي نه قطعا یې مه کوئ بیا په دې کې تازه الکوانې توپنچې پیدا کړي وروره کله تارون نه وولي کله دا اوس څو عمر مخکې زموږ کورو سره واده چې واده ولو نو بیا د افغانستان ملا و د غزني ډېر محترم مکرم سره ډېر مجذوبه سړی ولو انو واده ول په واده کې وروره وړه راغلی دا نو مولوي صاحب نکاح کاټړ نو مولوي صاحب کوچنیان هم ګرځي ټکان کېدل د مولوي صاحب زوی کې مړ شو اته نو لسو کالو زوی ول بس مولوي صاحب هېڅ هم نه دی ویلي هېڅ نه دی ویلي چې الله مې تباک الله دې داستي شادي په غم د غیر بدله کې لکه زما کو هېڅ هم نه دی ویلي ول بس د الله امر راغلی اوس ما پر دواړو سترګو قبول دی اشه دا چې ملا نه وای څو مړي به کړي وای خدای بیچاره و بس ول ما بخښلی یاست یو شی نشته اشه ته ولاړې په خپل کور کې به درېیم به تام ډول راوستلی تا آیا مولوي صاحب کور چې در خراب کړي د مولوي صاحب زړه بیا جوړېږي ولې کوي واده د خپل و شادي د خپله وه خوشحالۍ د خپلې وي او کورونه د بل ولې ور خرابوي او بیا خاص د مولوي صاحب زوی کې ولاړئ هغه دومره مظلوم سړی دومره مجذوبه سړی چې د الله سې پورته کړی وای دا ټول واده والا به خدای ژوندي په مځکه نه ایستلی وي بیا پر دماغ بوجو بیا اعصاب ناجوړه سو بیا د لیک پټه پرې شو بیا غزني لولاړې ډېر پریشان و دا داسې خبرې نه دي چا کورونه مور خرابوه قسم په خدای ستا د کور سپی څوک در ولیلی والله که پرېږدي چې بدي نه ورسره وکړي نو خو ملا ولو غریب و مهاجر و ها بس ټیک ته په دا بلوز به دې یو پسه ورله راوستلی په دا خبرو خلک خطا باسي خو ستا کره به خلک سل پسونه در ولي دا ستا زوی به در مړ کړي ته څه چم کوې دا اسانه خو نه ده یار د چا کورونه مور خرابوي د بل کورونو را آبادوه الله به ستا کور در آباد کړي د بل کورونو خرابوه الله به ستا کور در خراب کړي که نه منئ ورسې ویې ګورئ پوښتنې وکړئ صحیح سولو قطعا دا مه کوئ ټیک د شادي راغلې ده خوشحالي راغلې ده په خپل حد کې واوسېږه تر لیکې مه وځه دا هر سیکنډ د غم دی هر سیکنډ د غمه ډک دی نو ولې داسې کوې خیر عزیزانو موږ به څه وایو نه دا چې د واده ورځې بس دا ملا خو د غیب پالتو دی بس ما چې نکاح ژر وتړې بس 100 روپۍ په لاس کې ورکړې دی هم خوشحاله دی هغه هم خوشحاله دی نور خو د ملا خبره هېڅ ضرورت یې نشته نه د ملا خبره څوک مني نه د الله د مني نه د رسول د مني د الله رسول فرمایي الله فرمایي ته ما په خوشحالي کې یاد ساته د غم په ورځ بیا ما وغواړه په غم ته په خوشحالي کې ما یاد ساته په غم کې بیا ما یاد بیا ما کار سره پرېږده موږ په خوشحالي کې الله دغه هغه ډې کې لګولی دی بیا دلته زموږ د سهار د اذانو ټیم قسم په خدای که د دوی غزلې لا ختمې شوي زموږ د اذانو موږ اذان کوو په والله که د دوی باب الله لا ختمه شوي نو دا ژوند دی دا ژوند دی دا مودي نه دی مودي دا یو وخت بیان کوئ په بیان کې اذان شروع شو
ودرېدی ولاړ 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 چې اذان ختم شو به بیان شروع د هر شي دپاره چې کړی پروا نه لري د نامه دپاره شهرت دپاره د مسلمانانو د خوشحال خو یې کوي او ته ولې نه کوې د نامه دپاره یې تم وکړه اذان شروع دی او دلته الله اکبر دی الته ستا ډولونه دي دلته الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله دی او الته ستا موزیک دی دلته اشهد ان محمد رسول الله دی الته ستا غزلې دي او بیا د داغه خدای صدا د چا چې تا نافرمانی وکړه د داغه خدای چې تا بیا د بیا وکړه زویم جن غواړي خوشحالیم جن غواړي ښه ژوندم جن غواړي راحتم جن غواړي صحتم جن غواړي دلته دې په ډبرو وشتي الله نعوذ بالله او الته هغه الله ته وایي الله زموږ کور راښایسته کړي نو کېدلی شي دا به در اوسه نه وي سوی او نو چې نه د سوی بیا یې ولې کوم صحیح شو قطعا دا د مابین ځواب باسي خاص کر ځوانان ټیک دی انسان دی جوړ ټیک دی درې ټکان کوي فرض او سنت او لازمي او مستحب یو شی نه د سمر رواج دی الته دیواله ته ودرېږه کچه دیوالو په دیواله کې ټکان وکړه ولې اسمان ته نه شي څونه ډیر کورونه داسې چې په دا سره ګرمي کې دننه بيد دي د باندې نس پرې وتاي و یار ګولې راکې نشته ولې ګولې درکې نشته ولې د خلکو کورونه ور خرابه ولې د خلکو خوبونه ور خرابه کستا کور ستا خوب سړی در خراب کی ته خوا به د جنگونه کوي او کله بل خرابي ځا پروا نه لري زم لایم او سید دماغایم او زما وڅنګ ته جت پروتي جت نه قادیانی پروتي قادیانی در قادیانی غټ کافر نست يهودي پروتي نصراني پروت در دې غټ کافرانه نستاو اغاز ما په خاطر د نن پرې وتل د باندې نسو پرې وتل چې د مولوی صاحب کړه واده دی نو ټکان کوي د نی په مشک ګولې ونشته الله به د قادیانی په خاطر ما جهنم نه راوځي د قادیانی خو نه غټ کافر نسته و د قادیانی په خاطر به الله زما خانه را خراب کړي ارشنو چې دا قادیانی نه دی کافر نه دی يهودي نه دی نصراني نه دی یو مسلمان پروت یو مظلوم پروت یو بیوسه پروت کرایدار پروت استاد وجه په سره ګرمي کې پروت په سره ګرمي ده په کمرو کې وروره اریان دي څو کم د باندې وساوا چلیج نس پرې وته ګولې راکې ولې کوي ول د خلکو کورونو خرابه ټیکسونو ژوند خدای رقم نه تیریږي یو حساب کول والا ست چې هغه الله دی هغه الله چې تاسو حساب کوو د څه جواب ورکړي قطعا بدایس نه کو سید به ډیره بده خبره ده چا کور ګر سمور خرابه د چا د کور په آبادېدو پسې الله ستاسو د کور په آبادېدو پسې کیږي د چا د کور په خرابېدو پسې الله ستاسو د کور په خرابېدو پسې کیږي خو بس الله رب العزت سبق ډیر پاته دی الله رب العزت ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې مش سړک الله دې مشته هدایت وکړي الله دې د بدمرغي وساتي الله دې د بدقسمتي وساتي الله دې د داسې حاله وساتي چې زما واست پر کور خوشحالي د بل چا پر کور غم جوړ الله دې داسې حاله موږ وساتي چې د بل چا کر کور زمشتي پر کور غم جوړ کړي الله دې د هر مسلمان حفاظت وکړي الله دې پښتنو ته هدایت وکړي الله دې پښتانه پر نیک لار کې الله دې سړی کې الله دې انسانان کې الله رب العزت د ژوند ترتیب ورزده کې چې ژوند پر څنګه انداز تیریږي خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مشتمر کړه کې چې موږ دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله